د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د دې ساعت خبرونو ته مو زه سید عمر احمدي هرکلی کوم. د امنیتي وضعیت ښه والي په موخه په بلخ کې د اسلامي امارت مسؤلانو کور په کور تلاشي پیل کړي. په دې پروسه کې د سیمې کلانتران او ښځینه پولیسې هم شامل دي. د بلخ ولایت اطلاعات فرهنګ رئیس په خبره د خلکو امنیت د ټینګښت او د دښمن احتمالي خطر د مخنیوي په موخه په مزار شریف ښار کې کور په کور تلاشي پیل کړي. په پام کې ده چې په مزار شریف ښار کې به ټولې ساحې وګوري. برخورد ارگانهای کشفی و امنیتی که در این عملیات شرکت داره بسیار صمیمانه هستند و در این عملیات علمای کرام و موسیقیدان شهروندان از شهرم شرکت داره و انشالله کوشش و تلاش میکنه که عملیات به یک طور شرعی و قانونی انجام شود. نوموړي ویل په دې پروسه کې ښځینه پولیسي او د سیمې کلانتران هم ګډون لري. ما به شهروندان خود اطمینان میتیم که ارگانهای امنیتی ما و ارگانهای کشفی ما متحد هستند که برای شهروندان خود امنیت بیاره و امنیت سرتاسری بیارن که مشکلاتشان حل شود و انشالله ارگانهای امنیتی و کشفی ما متحد هستند. په بلخ کې د اسلامي امارت مسؤلان وایي په مزار شریف کې به د کورونو کتل یوه اونۍ وخت ونیسي.